जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना गुलाम हजरत से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अन्बियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम लिअम्मिहि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंत अकबरु अम अना फ़क़ाल अम्मुहु ला या रसूलल्लाह बल अंत अकबर वलाकिन अना असन्नु मिनका मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन हजार बार बिशोयम दहन बमश्क गुलाब हनूज नामत गुफ्तन कमाली बे अदबिस्त चेकुम महफल की मिज़िक्रुना द नबी उनशी खफत पास मद ज़ड़मी तसल्ली उनशी दबल बची पैदाइश दी खुशाली उरकशा चिप मिलाद पाक हबीब में खुशाली उनशी इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा दुरूद शरीफ ज़मा डेर मुहतरम काबिल सद एहतराम सदर मजलस मेहमान गिरान कदर पेरी तरीक़त जनाब पीर नूर मोहम्मद साहिब ज़माडेर मुहतरम काबिल सद एहतराम फ़ख्रुल फ़ुक़रा वज़्ज़ाहिदीन ददामान बाबा जिसे मुबारक व दीगर उलमाए किराम व मशाइख़ अज़ाम बिलखुसूस ददी नूरानी बाबरकत जलसे दख्कुली नाज़िम पर इजाज़त मुअज़्ज़ज़ द नबी अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
د یوم ولادت د خوشحالۍ سره زمونږ د جلسې وابستګي او تعلق زه دا کېدونکې مختصر بیان په آداب نبوي باندې علی صاحبها الف الف صلاة و تحیه هغه ذکر کوم چې رحمت عالم سید العرب والعجم په امت باندې د آداب یو عظیمه فریضه لري او هغه ادب او احترام هغه ایمان دی او خلاف د هغه نفاق دی او د ایمان په عظیمه سرمایه کې خلل او زمینی بعد هغه خلکو یو به بنیاد اصل ونړولې شي چې کوم هغه د ځان نه جوړ کړي خبره ده د زاړه مسلک اهل سنت والجماعه مخالفین چې بهر نوم دي یو خبره تاغي سورش ور کړی دي زور ور کړی دي هغه د لګ څنګه چې عبادت د غیر الله شرک دی اتفاقی مسله ده نوی جماعات ور سره دا خبرم زمیمه کوي او ټچ کوي چې تعظیم د غیر الله هم شرک دی نو معزز دا لوی فرق لري عبادت د تعظیم سره عبادت د غیر الله په اتفاق د مذهبونو باندې په اتفاق د ټولو انبیاء او امتونو باندې دا شرک دی او دا سه شرک دی که څوک د فرشتي عبادت کوي او که څوک د نیکانو عبادت کوي او که څوک د بوتانو عبادت کوي دا یو شانت شرک دی او ناروا دی جناب پیری طریقت مخدوم زاده پیر عبدالرزاق صاحب هم تشریف راوړه خپل زبانه کې نه ما عرض کا چې عبادت د غیر الله بل اتفاق شرک دی او هر چې تعظیم د غیر الله دی نو کوم خلکو چې دا به بنیاد اصل جوړ کړي چې تعظیم د غیر الله شرک دی دا ډېر شریعت نه لري خبره نو زمینی باندې بیان کې دغه خلکو هغه اعتراض دفشي چې دوی وايي تعظیم د غیر الله شرک دی نه بلکې تعظیم د غیر الله مامور به دی او بیا تعظیم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نص قرآنی سره مامور به دی امر پېښوي قرآن عظیم شان پاکستان سفاره کې اتهشتمه سفاره کې مؤمنانو ته چن اوامر کیږي چې د دې صورت عظیمه حصہ په آداب نبوي باندې لګیدلې ده او هغه دا امر کیږي چې وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا تعذروه معنا تنصروه هو مؤمنانو تاسو به د رحمت عالم سید العرب والعجم د دین پوره امداد کوئ وتوقروه او تاسو به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم توقیر او تعظیم او ادب کوئ نو دلته به وقف شي او بدرېږي تسبحوه کی چې کوم ضمیر راجی دی دا به راجی شي الہ العالمین ته وتسبحوه تاسو به تسبیح وای پاکی به بیانوي د خالق خپل بکرته واسیلا سبب ویګا نو اے مومنانو تاسو به وظیفه داوی چې یو به د دین امداد کوئ یو به د خالق ذکر کوئ بل به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ادب او تعظیم کوئ رحمت عالم سید العرب والعجم په هر کشر باندې د مشر تعظیم لازم غني او فرمایي چې من لم يوقر کبیرنا فليس منا کم کشر زمون چې د مشر تعظیم ونکړه دا زما صحیح تابعدار نه دي
هر کشر به د مشر تعظیم کوي، هر تلمیذ او شاگرد به د شیخ تعظیم کوي، هر مرید به د خپل پیر تعظیم کوي، ټول خلق به د جمیع اولیاء الله تعظیم کوي، ټول امت به بیا د صحابه کرامو تعظیم کوي او دا ټول امتیان به د ټول انبیاء سره سره بالخصوص د محمد مصطفی په کمالي طریقې باندې تعظیم کوي، ادب کوي. الطریقه كلها ادب، الدین كله ادب. دا دین ټول تعظیم او ادب دی او طریقه معین ادب دی. صحابه کرام د رحمت عالم سید العرب والعجم څومره با ادب خلقو. امام بخاری رحمه الله د صحابه کرام او د آداب او د مجلس آداب خپل کتاب کې د رحمت عالم سره ذکر کړي. نچوڑی دادی چی کانو یتبادرون الامتثال امره، رحمت عالم بچی کلپ زبان یو امرو کا د مجلس ټولو کسانو به د یو بل نمخ کی منډي وهلي د پاره چې د امر تعمیلو کیه غاجر دی حاصل کی. او دا د کمال ادب د مریدانو کاروي. کم شیخ چې مریدان ډیر با ادب وي چې پیر سے مبارک وبو غواړي په مجلس کې لس مریدان منډي، دا د ډېری مینې نه کېږي، د ډېر ادب نه کېږي. صحابه کرام به چې سل ناستو رحمت عالم به اوبو غوښتې دې سلو والو به یو بل نه مخکې منډې والي چې دا امر زه په ځای باندې راوړم. او د ناستې هغه طرز او طریقې دا و چې کأن علی رؤوسهم طیر، دا به وي چې په سرونو یې مرغان ناست دي، داسې به خاموش. او د ډېر ادب نه به د رحمت عالم چهره انور ته چا نه کتل، د حیا نه به ځمکې ته کتل. شمایل کې یو روایت دی صحابي مبارک ذکر کیږي، چاته تپوس کړی دی چې د رحمت عالم صورت مبارک ما ته لږ بیان کا. هغه مبارک زړه کې دا فکر لري چې یاره زما زبان او د محمد مصطفی صفات دا ډېره لري خبر ده، خو ځان د هغه شاګرد نه په څه ناشنا الفاظو خلاصوي. او ته فرمایي چې ما په تمامه زندګۍ کې محمد مصطفی ته په ډکو سترګو کتلی نه دي، نو زه به تا ته څه ووایم چې د هغه مبارک څنګه ښایسته او څه صورت. څومره ادب دی چې دومره عمر یې تېر کړی خو د مبارک ځمکې ته کتلي دي، داسې پورته یې نه دي کتلي ورته. د دومره ادب سره سره چې صحابه کرامو کړی دی، بیا تلقین او تعلیم د ادب دی مؤدبینو ته څه ضرورت و. قرآن عظیم شان نورم دوی ته د مجلس آداب خواهی. فرمایی یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان والاو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، د رحمت عالم سید العرب والعجم په آواز مبارک ګوري، آواز اوچت نه کوي. د مبارک چې خبرې کوي آواز اوچت نه کوي. کده سره سو خبرې کوي د خبرو انداز ته ګورئ چې د مبارک आवाज څومره بلند وي، نو تاسو خپل आवाज په جواب کې دا غینه ټیټ ساتئ، جګ مساتئ. لا تجهروا له بالقول، له کې د علام په معنا د عند دی، ولا تجهروا عنده بالقول. او د رحمت عالم د وړاندې جهر په خبرو کې مکوئ. نو چې لام په معنا د عند شي نو دا عام شه چې د مبارک دنیا کې هم جهر نو پکار، او چې ده هلته پر روزه مبارکه کې څوک ورزم نو آداب بدای چې جهر والته نه کوي، په زوره به نه غږېږي، خاموشي به وي، ادب به وي. ان تحبط اعمالکم، دا جمله محل د نصب کې ده، منصوب بنزع الخافض په تقدیر د لام تعلیلی سره. لئن تحبط اعمالکم، ولی به په زوره نه غږېږي، آواز به نه اوچتوئ، ځکه که په زوره وغږېدی بالفرض والتقدیر او آواز مو د په آواز اوچت که، برباد بشي تمام عملونه ستاسې. شارحین څه فرمایي چې د عمل بربادي په ګناه نه راځي. دې نه پته لګي چې بېادبي د محمد مصطفی ګناه یوازې نه ده، که ګناه وي نو عمل ولې بربادېږي. ټول هغه کارونو کې چې د انسان ما سبق منځ بربادي، روزه بربادي، زکات بربادي، عبادت بربادي، هغه کفر او شرک دی
چې د انسان ما سبق ډیلیټ شي او ختم شي وی دین پته لګي چې بیا د بيد محمد مصطفی دا کفر دی صلی الله علیه وسلم او چې چا وکړه قصدن عمدن ما سبق ټول اعمال برباد شي ضایع شي ان تحبط اعمالكم ولا انتم لا تشعرون او تاسو به پویم نه خیال بموم نه چې ماګینی سغټ جرم کړی جبی سره بم خیال نه کړی پشان د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې بداسي الفاظ درنه وتلی وی یا بل صحبت کې جهر کړی وی چې ایمان نه بخلاص او پزان بپوي نه شان د رحمت عالم سید العرب والعجم ګریو ضرب یدبیل تا گنجائش نه لري څومره پوری چستا عقیدت وی معنا چې اخو د عقیدت کار نه کوي عقل دې کار نه کوي بس غلی اوسېګا د رحمت عالم په علم کې سموایا په ذات کې خبرې مکوا ایو قسم صفت من صفاته کی چون چرا مکوا هغه مبارک په ذات خفقيږي هغه مبارک په والدینو خفقيږي داغي والدینو ته بد نسبت مکوا هغه مبارک په نسب خفقيږي هغه مبارک په عربو خفقيږي په عربو دومره خفره په عربو یو صحابي مبارک ته فرمایي اياک وان تصبني زانو ساته ګوري ما ته کله کنزلونه کی صحابي مبارک عرض کوي یا رسول الله او اصبک زب تاسو ته کنزل کوما زما په خله به تاسو ته کنزل راځي رحمت عالم فرمای ما ته کنزل بنکه عربان اوس پکه بیان کی او زه عربی ما چې عرب د سپکړه زر سپکړما وګوره په عربو سمره خفقيږي حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک اجازت غواړي د مکی معظمه قریش چې مشرکان دي په شعر کې سپک کم دتا وې سپکی کا خو غلط چې زما خاندان دی ور په خاندان خفقيږي زما خاندان چې دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مون شاعران پویګو زبستا دا کورنۍ د نور قریشو نه په شعر کمال کی دا سی پاک رو باسم لکه وخت چې د وړو نه راوځي تابت بیل کما او دوی بد تسبق کما معززون عرض میں دا کو چې رسول الله مبارک خفقيږي په خپل وطنم خفقيږي د وطن په فضا خفقيږي د وطن په نعمتونو چې څوک سپک بیانې خفقيږي علامه سمودي رحمه الله شپږ سو کال وړاندې واقعا ذکر کړي چې مدینه منوره کې یو سړی تله دی حاجی دی بیگانه دی ساده ټیپ سړی دی زمیدار هغه د آدابونو پوره خبرو مجلس کې ناظر روټي خورلې شي ماسته شریف پکې وروړې شي د مدینه منورې دا یو پکې وای دا د مدینه منورې دا ماسته څومره ترشدي چې شپر علی ودشه رحمت عالم سید العرب والعجم وتخوب کی راضی وی زما د وطن نرکشه چې دل تبیاش پونه کې زما وطن مستو تری ترشه ویلې بیا علماء تزي چې رسول الله مبارک شړل هم د دې زینا وسنګ ایثار شمه که زمانو د خلاصي دربار می کم دی او کنه زما امر شوی چې ځا هغه وخت سره په علماء خلکو صلحا خلکو خیاقیدی خواندانو چا وته مشوره ورکړي چې رسول الله مبارک به کله په جلال شو او په غضب او جلال کې براغه به د مخه ته سوق نشو ورتلې خدای خاندان حمزه رضی الله عنه عباس رضی الله عنه دای ترونو دی وکله ناکله سپارش کو دا سیو کچلال شو حد شریف تا او د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر تکینا ول توجاړه هغه ته وایا چې ورشه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ما ته غصه دی او معافرت دی وغواړه دریش پیدا سړی زیل تروزی سره داغه جاړي دعاګانې د خالق نه غواړي د رحمت عالم رضا لټي درې مشپد چې حضرت حمزه رضی الله عنه خوب کې ورزي او ته فرمایې فلانا دا د محمد مصطفی د وطن مستوت تر شوی لیدي دا دې څه چل کړي دي ډیر زیات سپارښت تا مې وکړ رسول الله مبارک مې پخلا کو راضی مې کو ګوري چې بیا دې وطن مستوت تر شو نه وای زلال شمدینه منورې تا د راغه سلورم شپه د رحمت عالم سید العرب والعجم بیا په خوب کې ګوري بیا یې خوب کې ګوري هغه مبارک ته فرمایي خپه خوشاله مسکا سره به زما د وطن مستوت تر شو نه وای اوسېګا دلته په وطن خفقيږي په قوم خفقيږي په نسب خفقيږي
دا سپک قوم د دې بل خبره نه وي چې منبر ته پورته شي عیاذم بالله ثم بيد محمد مصطفی مور مشرک او عیاذم بالله بلاری کافر او عیاذم بالله او کوم په چیلنج سره وایو چې مړو ژوند دی وهابیان دراغون شي یو روایت دی د دې والدینو د کفر پیش کې څوک نه شي پیش کولی انس خجدا خبره ده چې هغه یو جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د هغه د ایمان مسله په درې طریقو باندې چړلې ده او کوم چیلنج ورکو چې دلیل د کفر راکې څوک نشي پیدا کولی ای باندې تفصیلی ما 3 غنټه بیان کړی دی بیا کله تر لاسه کې دي صاحبانو سره اکثر ملاويږي نو ادب د رحمت عالم دا فریضه د امت ته او د آداب سره د صحابه کرام ادب لازم دی د اهل بیت ادب لازم دی د سیدانو ادب لازم دی نعره تکبیر دا غي کریمه چې ما مخ کې ذکر کړه دا غي د نزول سره د انصار یو خطیب چې کان اندا صوتن आवाज بلند تبعا خلقتن بیا د بنو د باز انسان आवाज اوچت وی بیا د بنوي پیدایشي आवाज اوچتو خطیب الانصار لقب لري ثابت بن قیس بن شماس رضی الله تعالی عنہ نامه هغه چې دی آیت شریف ته وکتل چې د رحمت عالم د مجلس آداب دا شول چې څوک په आवाज نه اوچتای کدی اوچت کنو عمل دی برباد دی کافر کیږي ځان څه سوچ کې چې ستا आवाज اوچت دی ته خو چې ځان کنټرولې خبره در نتیزيږي او که आवाज اوچت شنو نس قرآنی نه ثابت چې ایمان نه خلاصيږي راځه د مسجد نبوي د مانځنه تیر شنور د مسجد ته مزه چې بیا د بیون شي مسجد شریف پرې خود کور کې کېناست معمولی شخصیت نه دی خطیب الانصار دی جرګمار د انصار دی رحمت عالم سره خلو رعیت او جرګي جوړي براتلی ډیرو مشرانو سره رحمت عالم سره پنځه خبرې خپل وکړي او بیا به ورته خطیب الانصار ثابت بن قیس بن شماس لاس کې ورګ ویلا زمانہ ماینده باقی خبرې د سره کوي دا سی انسان مسلمه کذاب راغلیو بار یو باغ کې ناس رسول کې رولېګل رسول الله مبارک ور روان شه یو داسې لخت ور سره و د کجوري پانی لخت و د ځان سره واخسته مسلمه به دینه داسې ډډوالی راکیناسته ته په دې خیال راغلی هغه تاسو ګرا لګلیو چې رسول الله مبارک ته وایا مسلمه وي جوړه در سره کوم خو که تاسو دنیا نه لاړې داستاسو منصب به ما ته پرېږدئ ما ته به بادشاهي راکوئ رسول الله مبارک راغی مسلمه د پاسه د کجوري دی ډکی باندې داسې دا سر ورته وه وی ته په دې نیت راغلی چې زمانه بد به ته زما خلیفه جوړیږي کته وای چې زتا سمرګری کیږم او د کجوري دا تش د کیرا قدم نه در کوم درته که ایمان وروړي راولګي نظر کیږي او باقی ورته ثابت بن قیس بن شماس لاس کې ورکوي باقی خبرې د سره وکا ځان سره خبرو تم پرې نه خوله داغه حیثیت نو یو جاهل بی دین سره د محمد مصطفی د خبرو قابل نو کور کې ناس دی یو صحابي مبارک رسول الله مبارک پرسان کوي ثابت بن قیس بن شماس ولی نخکاری قاصد فرمای عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نامی مبارک سره درود شریف وای چې زمونږ او د نور خلکو د مجلس فرق کیږي نورانیت راځي د یو ځل درود شریف سره لس رحمتونه نازلېږي او چې رحمت شیبي باران جاری وي کنه د مجلس رونق بل زیتی مونږ هم وایو زمون شیخ طریقہ د باڼي حضرت سے مبارک ډیر پادب انسان او مریدان هم پادب داسې برابر کړي و د کوتک په زور وای سماول پیرو هنر پیرو هغه مونږ ولکانو چې ته بیان به مونږ کړی وي نو ما داسې چې ته ویلي چې رسول الله مبارک فرمایلی خو صلی الله علیه وسلم مې تقریر کې چې ته نه دی ویلي چې ته بشوي وداسي انو دا کې 60 چرته د پیر سے مبارک لګولې دی او دازه پکې راغلي دی ادم اخستان ټیم نا وخت کې او دا نا وخت د ماخستان یولس بجې با اکثر مونږ کې دا چروته څنګه او جړانی ولي په کور کې مجړل او یو غنټه په مسجد شریف کې کرسي کې ناس او جړای نه ودرې دا خبره نشو کولې د ډېرې جړان
او به په اخره کې ویلو چې زما د تسترګې وي زمانو مې اخستیو او د خلینو ما د الفاظ اوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلي دا زر ما تر وغواړي نیمه شپه د ټلیفون وشو ځان مې ورسو دا غډیر جلال او رعب دا سره پدم مخامخ کې ناستما دونی مې ګنټې نصیحتونه راته وکړل ډیر په نرمه لهجه باندې جلال یا وخت کې ناستو او ما ته اخر کې وویل چې ګورستا او د هغه چا چې هغه سنی نه د فرق څه شی شو چې تم رسول الله وای غم رسول الله وای خلق دې نه ماتيږي چې صلی الله علیه وسلم ورسره وای داغه مبارک خلق خبر سر سوای کنا جانا نمد چا معنا نه وای معنا ما څوک بسوي پیغمبري دا وای کړی دا څوک بسوي اعاذ بالله والله لازم دا ما تاسو خپل حال بیان ک چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د شان متعلق هغه دومره بی ادبی نشو غمل چې یو بیان کې دی مولا صاحب رسول الله وای او صلی الله علیه وسلم دی ونه وای پدې هغه 2 غنټې جړه کړی و چې زما مرید ولې د سی الفاظ وای د دومره ادب وجو چې الہ العالمین شرق او غرب کې دا غنوم هغه رسوخ د پنجاب هغه خلک چې پټان جانې رمضان جانې داغي بل شعار او داسې سپین کړل چې ظاهر باطن وته خسته کړ بهرحال مشایخ د طریقه ټول ګلونه دي الحمدلله ز دار یو شیخ په دې ځل کې قدر لرم او مبارکان د دین کار کوي په کار کې لګیا دي خپل انداز موافق ټولو خدمت کړی دي یو پیر د طریقه تم چاته دا نه وي چې تسبو باندې زمانو مخله هر یو ورتم دا وي مرید ته لا اله الا الله وایا الله وایا انت الهادي انت الحق ليس الهادي ټول د الہ العالمین د ذکر خواته دعوت دی چلی قادری او د چشتی او سروردی مبارکو طریقو صاحبان کوشش په تزکیه د نفس اول کې تصفیه د قلب ترست راګوزي نقشبندی حضرات چې دي تصفیه د قلب اول شروع کې تزکیه ترست دي طریقې د تعلیم کې به فرق وي معمولی خو مقصد د دواړو یو دی چې دا نفس د صفاشي او د زړه د صفاشي دا د ټولو طریقو مقصد دی او په اخر کې اعتدال د عنصر تورسي معزز مقصد می ده چې هغه مبارک صحابي قاصد راغی وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دې تپوس کوي ولی ناراضي هغه ورته عرض کوي فلان تاسو آیت وانه ورید چراغ چې لا تجهروا له بالقول پجګه आवाज خبري ونه کوي الته یعنی عمل بم برباد زما خو आवाज بلند دی کنه چې لاړم आवाज می اوچتیږي د ایمان نخلاصيږم بس نظم مسجد نبوي شریف قاصد راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک د بيد بین یریږي ځکه ناراضي رحمت د عالم عرض کی ورشي وتوا استاق आवाज خلقتنو چت دې ته بيد باندې مجلس تراشا اگر هغه دا جګ आवाज تبعی دمر نرم کا دمر با ادب کا چې دغه خطیب الانصار ور خبر کې د سره مشوره وا چې رحمت عالم سید العرب والعجم مبارک به پرسان کو چې خبر وکا دبه دومره پټیټ आवाज سره وکړه چې رسول الله مبارک بوانه اوریدا بیا به ورته ویل په جګ आवाज وایا بیا به وکړه بیا به وانه اوریدا بیا به ورته عرض کړه په جګ आवाज وایا نو دریم کرت بده د خلینو د الفاظ وتل چې رسول الله مبارک بر د الفاظ په فهم پوښ چې د سویل چې دا دومره आवाज ټیټ کو نرم کا او ادب وکا الہ العالمین صفات کې بلای کریم راولېګا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هغه خلق چې هغه خپل आवाजونه د رسول الله مبارک د وړاندې صلی الله علیه وسلم ټیټو ساتلو ټیټی کړ دا هغه خلق دي چې امتحان الله قلوبهم للتقوى چې خدای تعالی د دې زړونو تقوا د پاره کولو کړی دي دا د زړه متقیان خلق دي چې دا دومره ادب کوي او आवाज ټیټ ساتي نرمي ساتي یغضون اصواتهم عند رسول الله دا عندنا پته لګي چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړو اوس پر روزه مبارکه کې आवाज ټیټ ساتي التبد ادب پر روزه مبارکه د پاسه غټ غټ لیکل شوی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي دا آیت په لیکل شوی دي حتی امام مالک رحمه الله دومره با ادب چې کله به درس دکو د حدیث وړي په سوالو طالبان بناست نو درس طریقه داوی کله شیخ لګیوي کله دوره حدیث کې شاګرد قرات کوي نو قرات علی الشیخ ځانته او تعلیم طریقه ده هغه وخت نه راځي د اسلاف او اوسم کیږي
نو شاګرد به چې کله قرات علی الشیخ کو حدیث مبارک به تلاوت کول او په دې احادیثو کې به لږ आवाज اوچت شه نو په سخت غصه الابانا حافظ ابن بطه حنبلی او حدیثو کتاب لیکلی په یی کې داراخلی وې د ډېری غصینه به د مری دارګونو پړسیدا او رنگ به تک سور شو او دې طالب ته سخت په غصه باندې شه چې د رسول الله مبارک د روزي مبارک سره دومره جګ आवाज باندې تلاوت ولې کې د حدیثو لګ نرم आवाज ساته دا مبارکان امامان د رحمت عالم سید العرب والعجم د دنیا د رحلت نه بعد بیا هم د روزي مبارک د آداب او د تلقینات او تعلیمات ورکي نو دا خبره د دې چې تعظیم د غیر الله شرک دین نه پوهی د دې تعظیم خو به کې د نه کانو چې نه کې د ایمان نه خلاصيږي زمو مثال درکم تاسو ته صفا او مروه دوه غونډېګانی دي د کانو نه جوړي دي کې چې کم حسن راغلي دي ذاتی نه دي حسن غیری لري ذات ته کو ګوري او کانه دي د عام غرونو کانه دي چې د جنت نم نه راغلي خو صرف د دې کانو سره د الٰه العالمین په دوستانو اولیاءو کې د یو ولی زنانا بی هاجری رضی الله تعالی عنها د قدم د تلی لګیدلې دي سره د یو ولی الله د الٰه العالمین د یو دوستی بی خپې لګیدلې دي یره دا هغه خپو په لګیدو سره باری تعالی څه فرمایي ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا او مروه چي دي خاندم دیوانه پای سعودي یقینا صفا او مروه دا د الٰه العالمین د معرفت د نخونه سنخي دي شعائر الله ورتوي بل ځای فرمای ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب څوک چې د شعائر الله تعظیم کوي ادبي کوي دا د زړه تقوا ده د عین ایمان دی د دوړو آیتونو نه چوردار راغی چې څوک د صفا د غونډۍ تعظیم کوي نو دا د زړه مؤمن دی متقی دی څوک چې د مروه د غونډۍ تعظیم کوي دا د زړه مؤمن دی متقی دی او دی وایي چې د غیر الله تعظیم شرک دی قران کریم وایي چې د صفا او د مروه د غونډۍ تعظیم ایمان دی ولی چې د الٰه العالمین د یو دوست زنانه د خپو سره ټچ شوی دی لګیدلې دی الٰه العالمین دومره د شرافت او د عزت نه ډک او عجیب ده چې صفا او مروه غونډۍ ته خو تعظیم قران کریم نه ثابت صفا او د مروه غونډۍ ته تعظیم د قران کریم نه ثابت او د الٰه العالمین چې هر کله د دی ولی زنانه د خپل لګیدو سره خوره دومره عزتمند شو نو سوچ کوه چې دغه ولی الله بخپل څومره تعظیم لري بیت شریف د مکی معظمی د عام کانو نه جوړ دي سوا حجر الاسود او ټول خلک ورته دعا کوي اللهم زد بیتک هذا تعظیما وتکریما وتشریفا الهه د بیت شریف عزت او شرافت نورم زیات کړ دا دعاګانې او تجاریوي څومره عزتمند دي دا بخاری شریف روایت دی عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ راغه او داسې مخامخ خلق تاویږي چې می غفیره طواف کوي چراغه روانه ده دایره تاویږي تنه طواف عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ودریدا بخاری شریف روایت وی بیت شریف څومره تعظیم الٰه العالمین درکړي دي څومره قدر او عزت درکړي خو ما ته په یقین سره معلومه ده چې د یو تقوادار مؤمن ولی الله ذات چې د ستانه د خدای تعالی په نس ډیر قدرمن دی د ولی رښتینی ولی حقيقي ولی ذات د بیت الله شریف نم قدرمن دی خدا معنا نه چې ګینه هغه ته طواف کینو پیر سے وو زیارت نه هم طواف کینه نه هغه د هغه خصوصیات یا هغه ته طرف ته سجده لګولې شنو د طرف ته هم سجده لګینه نه دا ممنوع ده خو ذات په کلی فضیلت کې انسان مؤمن چې ولی وي دا د بیت شریف نه قدرمن دی بیا دا د صفا نه قدرمن دی دا د مروه نه قدرمن دی ځکه بیت شریف چې څومره قدر لري
خو دکې خپله د ده په وجه خلکو خالق وپېژنده شاعر الله ده، خو دکې په خپله د اله العالمین د معرفت قوه نشته د استعداد. او زړه د مؤمن بنده حدیث قدسی شریف کې راځي لا يسعني ارضي ولا سمائي ولكن يسعني قلبي عبدي المؤمن. رب کریم فرمایي دا ځمکه او اسمانونه ما ته ځای نشي راکولی، ما نشي ځای کولی، خو د صحیح مؤمن بنده زړه، متقي مؤمن بنده زړه ما ځای کوي. هغه بیا اله العالمین معرفت ته ځای ورکوي، د هغه د صفاتو معرفت ته ځای ورکوي، کاڼي نشي ورکولی. همدا وجه ده چې انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. دا امانت چې قوه استعدادي ده په نزد بعض المفسرین باندې اسمان او ځمکې ته مونږ پیش کړ چې قبول کړي، فابين ان يحملنها، اسمانونو انکار وکړي چې الله جل جلاله کوم دا قوه نه لرو نشو کولی، ځمکو انکار وحملها الانسان، او انسان په ځان باندې بار کړ دا بوجونه د امانت. الہ فرمائی جل جلاله انه کان ظلوما جهولا. ظاهرا معنا دا شو چې دی ډیر ظالم دی او ډیر جاهل دی. خدا مسنګو لګیږي د شان د آدم علی السلام سره که په حق داوی کې شي یا د خواص سره چې په حق داوی کې شي. شاولی ولا رحمت الله علیه دی خپل احسان تعویل کړی دی چې انه منصوب بنزل خافش فلام تعلیم سره لأنه كان ظلوما جهولا. وإذا ذکر چې دا انساني طبقه چې وه دکې ماده د ظلم وه، او چا کې چې ظلم وي د انصاف او د عدل د قانون ضرورت وي هغه ته د امانت ورکړی شي. کاڼي کې ظلم نشته نو د عدل د نظام څه ضرورت، اسمان کې ظلم نشته د عدلي نظام څه ضرورت. جهولا طبیعت او خلقت انساني کې ناپوهي ده، او ناپوهی دا غي طریقې لابودی د علم نه نو ورکړی شي انسان ته. او پکانی کې جهل نشته، ناپوهی پکې نشته، نو علم ته ضرورت لري. اسمان کې جهل نشته، علم ته ضرورت لري. نو دا تعلیل دی چې لانه کان ظلوما دی. آسان تفسیر تکړی دا زید معلقات قرآنیو امانت کې ډیر توجیهات دي چې سم مراد. نو عرض می دا کو چې هر کله صفا او مروه ته تعظیم ثابت شه په نص قرآنی سره، نو مومن بندو ولی الله و انبیاء علیهم السلام و بالخصوص محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ډیر لوی شان لري، ډیر لوی شان لري. احادیثو کې راځي دا مومن کې اختلاف دی چې بیت الله شریف ته لا تستقبلوها ولا تستدبروها، او د اسماتی کې په مخم ناړې شابم ناړې. زمونږ د امامونو دا رائے ده سواء کان فی البنیان والصحاری، کته په آبادی کې کته په صحرا کې شاب مرتناړې مخ په مرتناړې. دا مکروه دي په کراهت تحریمی سره، حرام دي، ګناه ده. امام شافعی رحمه الله یو قول کوي وی په صحرا کې ورته مخ ناړې او کابادی ولیټرین کې دنه دیواړو پروانه کوي. مذهب زمونږ دلته د جمهور رائے ده، زمونږ مذهب راجح دی. دی یو دلیل به پیش کوي. مدینه منوره کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي زه د خپل خور حفصی بیبي کوټې برچت ته وختم، هغه تپاس یو باتروم لوي جوړ کړیو. وی چې زه ورښکاره شوم ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ولیدا چې د مخه بیت شریف ته او شای بیت المقدس ته یا عکس د دیو دین او استدلال کې ګوره بیت شریف دی کور دی دا نو کور کې دنه نبی علیہ السلام دی خو مخ کړی دی کړه. دا غینه زمونږ احناف د دې روایت نړیر توجیهات لټي، ډیر خسته خسته محمل او جوابونه لټي. یو جواب دی نه دا کوي چې دغه باتروم دروازه نه و، د دې د قبله د اړخ نه دا دروازه شوی و. غالب ګمانداري چې رسول الله مبارک مخبل اړخ ته دی، ځکه امت ته تعلیم دا ورکړي چې افادي خو مخ مګرځوي. امت ته دا تعلیم ورکړي نو خپل څنګه دا خلاف کوي. او غالب ګمانداري چې کله د قبله د اړخ نه دروازه وي او ته د سم ناشتي اتفاقی څوک ټوخه وکړي نو سړی مخ دروازې ته تاوي. دا رسول الله مبارک مخ ته وکړي د ګماندار هغه چې د سیناس یو خوري توجیه ورکې پیدا کوي چې قبله مبارکی ته مخ ګرځول چې ناروا دي بے ادبی راځي، ځکه تعظیم لازم او رحمت عالم سید العرب والعجم
وې د ذات د کعبه مبارک نه سو چند زیات بهتر دی دا شانتی اوچت دی نو کاغه مبارک ورته مخ ورګرځي دی بل څوک داسې نشي کوي سودا توجیه پکې لټي چې رحمت عالم ته د امینس کې دیوالونه ختم او کله چې سړی کعبه مبارک سره نږدې وي بیا جهت قبله نه ذات قبله وي دلته خو دې طرف ته نشي کېناسته چې بیت شریف نږدې تا تخکاری یا غزاد ته ونه کېنی کاغه طرف ته کېناسته به پاک نه کوي د مانزه حکم کنه کله چې بیت شریف کینو غزاد ته بودريږي او چې کله پاکستان کې طرف ته بودريږي ته اوس ورولاړې خو ته دې کوټې ته بذات نه مخامخ طرف ته وې کا چې سړی غایب وي جهاد قبله وي چې سړی مخامخ وي ذات قبله ده بیا او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د کشف په طریقه دا شي نخکاری ده لرسه هغه کلرم د حکم داسې دی لکه بیت شریف سره چې جوخت ښکاری وته نو په معمولی تعویذو سره غزان تاولې شو دي بهرحال علما د توجیهات لري زما دي کې مقصدو چې علما دلته یو توجیه دا لټي چې ذات د رسول الله مبارک په بیت شریف بهتر دی کاغه مخو ګرځاو نور خلق داسې نشي کول عزم دا کو چې صفا او مروه هغه تعظیم وګرځي چې تعظیم وګرځي د وجه یو نیکی بیبی د خو د اثر د وجه مقام ابراهیم جنت نه راغلي کانه نه دی ابراهیم علی السلام په قدم خېدي داغه د قدم نه دومره شرافت شو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څومره د شرک مخالف انسانو هغه عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاش یو دو رکعات منظم دلته کړی آیت راغه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا مقام ابراهیم زید منځو ګرځاوي ته دو رکعات منځو کوي او شکم ځکه پیر بابا رحمت الله علیه چې لکړي څوک د برکت د پارداست ته ورشي دی وی شرطیو کاکا سب کمزې ناس تکړی وی شرطیو یو ولی والله ناس تکړی وی شرطیو الکه دا شرک نه دی دا اولیاء د چلخانو په خوشا کې د برکت د پاره دو رکعات منځ کول د زړه سکون او اطمینان پیدا کوي دی آیت نو څومره ښکارا واضحه ده چې مقام ابراهیم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا مقام ابراهیم زید منځ ګرځول ته منځ کوي هغه خلق چې د اولیاء او د انبیاء علیهم السلام د آثار سره نږدې د دو رکعات منځ د شرک قائل دي د دې ناران شي طواف دیو کې مقام ابراهیم کې د رکعاتې رونه کې نو طواف به مونږ دی من د سر ټیټي بیا مقام ابراهیم شاته ولاړی دی ولی ودرېږي دلته مقام ابراهیم خدای الہ العالمین دی او پیغمبر علیه السلام ابراهیم علیه السلام د قدم سره ټچ یو زید ولی ودرېږي دي ځکه نن دلته خو امر شوی نو امر بنارو کیږي خدا کار راو چې د نیک سړی د قدم سره کمزې ولګيږي هغه ځکه دوه رکعات مون راو نو ځکه امر تاسو وشو او چې دلته امر راغی طواف نرسته واجب شو او چې چا کې عقل وینو په اشاره النص دا فهميږي چې هر ځای کې د نیکانو قدم لګیدلی هغه ځای کې دوه رکعات مون جواز ته ثابتېږي چې حق او کول پکار دي دیو جن بدر الدین عینی رحمه الله عمدة القاری کی ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فتح الباری کی ان اتخذ مسجدا فی جوار صالح کدی ولی الله بزرگ دا قبر پخوا کې یو جمعات جوړ شي او باغی کې خلک مونږ کوي نو وايي چې دا جایز دي را سره روانه دي بیا او دلیل دی لپاره د نص قرآنی نن پیش کولی شي لنتخذن علیهم مسجدا اصحاب کهف مبارک رب کریم فرمایي چې قال الذين غلبوا على امرهم اي على دينهم کم چې مؤمنانو په دین د اصحاب کهف باندې وو هغه وویل لنتخذن علیهم مسجدا موږ په اصحاب کهف جمعات جوړو ول اصحاب کهف اولیاء جمعات په جوړ کو خلک بدل ته بیا منځونه کېدل نو عرض مدا کو چې تعظیم د غیر الله د ایمان دی او چې غیر نه مراد انبیاء علیهم السلام اولیاء صالحا د دې دا به بنیاد خبره ده چې د غیر الله ادب نه کوي غیر الله ادب پکې البته کې ایمان راځي دی بی بنیاد اصل باندې دي چې تفریعات موضوع کړی دي یو تفریع پیدا وضع کوي چې پیر سے براشي تاسو پاسه مو پاسه ولی ودا شرک دی ولی شرک دی وی ځکه دا خو تعظیم د غیر الله دی کنه او د غیر الله تعظیم شرک هلکه دا خبره به بنیاد ده چې د غیر الله تعظیم شرک دی د غیر الله تعظیم خو ایمان دی
بیا بدرته وی لازم مخکولوي ولی بلا خو تعظیم د غیر الله او تعظیم د غیر الله شرک نو ما تاسو د دې د اصل ونړو چې تعظیم د غیر الله ایمان دی شرک نه دی خپې مخکولوي ولی دا خو تعظیم د غیر الله دی امام بخاری تاسو نه مانه امام بخاری رحمت الله علیه د مفرد لیکلی دی پای کې باب لګي باب قبلة الید د لاس کولول د نیکانو مستحب دي بیا باب لګي باب قبلة الرجل د خپې کولول د نیکانو مستحب دي بیا حدیث ذکر کوي قال صہیب رأيت عليا كرم الله وجهه يقبل يد العباس ورجليه صہیب غلام دے علی رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما حضرت علی رضی اللہ عنہ ولیدو چې د خپل تر عباس رضی الله تعالی عنہ خپیم خپل کړی او لاسونه متخپل کړی څومره لوی انسان دی او د بل شخص خپل کړی لاسونه خپل صحابه کرام خپلو کې دیو بل خپل کړی دیو بل لاس خپل کړی دا شرک نه دی 32 احادیث په دې باندې ما ثابت کړي چې صحابه کرام یو بل تلاس او خپل کړی دي او رسول الله مبارک تدیق کول کړی دي غیر تابعین او صحابه کرامو تفکل کړی دي نو دا شرک او دا روانه دي بعضی مشایخ داغین مریدان په شاشه باندې لاړ شي دام بعضی خلکو ته تانه جوړ شي لکه دا وی کار نه کیوي دا شرک کوي فلان لکه شرک د شرکت نه دی کم قسم تعظیم چې ته د خالق سره کې هغه شان د مخلوق سره کوي خالق ته سجده لګي مخلوق ته ملګری خالق ته رکوع کې مخلوق ته بده سره رکوع نه کوي کلاس کوله ټیټیږي لاس کوله ولو ته ټیټ شو چې لاس نه کوله به ټوغيږي نه دا انحناء ده عرض کوي صحابه کرام انحي بعضنا لبعض خپلو کې یو بل ته ټیټ شو قال لا وی ټیټیږي بنا چې لاس نه کوله به داسې مکو دا ناروا دي دا مکروه دي او چې لاس کوله نو خپل کوله ول جهیز دي لاس کوله ول بسنګ رواني خدا ټیټیدل ستابه د لاس کوله ول د پاروي یا به د خپل کوله ول د پاروي او خپل کولول او لاس کولول بل تبرک د پاره دی جیز ثابت دی بیا عرض پیدا کو چې دا شاشه باندې چیزی یو خو امام شعرانی رحمه الله لوی شافعی مذهب طبقات شافعی عظیم کتاب لیکلی امت کې مسلم شخصیت انوار قدسیه کتاب لیکي باقي کې د مرید د پاره طریقه د ادب دا خای چې خپل پیر ته اشاره نه وراوي کله چې د مجلس د پیر صاحب نموزینو په شاده کې لاشي داغین غیر امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله اغا چې دیوبند بریل په شریک ورته د مجدد الفسانی لقب ورکړي د دیوبندی کتابونو کې ما کتنی دی واقعا د نوم چې راغلی نو دالی کې ورسره چې مجدد الفسانی د دویم زرم مجدد وردا چې بل لقب دی ها د صفات ګوریو ولي الله د چانه دی ورکړي چې کوم د تور کړی شوی دی اول زرو کالو د پاره مجدد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بخبلو او چې زر کال تیر شنو دی دویم زرمه ته مجدد للفسانی شاندور شاه کشمیری غونی شخصیت هغه دا ورته صفت ثابتای د برین علما ورته مجدد الفسانی وي لوی انسان دی هغه دالی کی چې خپل شیخ ته بشانه ورړي چې د مجلس نیوزینو پشاته نظر دا شان مونږ چې نصوصو کې وګورو فقہ کې وګورو مونږ د خالق رب الجلال په تعظیماتو کې د شات لل نه دي دي دسه عبادت تاسو نشي پیدا کولای چې تبوي چې خالق نه بشاشا تزین او مخلوق تداکارو کې شرک براشي بلکې د مخلوق په تعظیماتو کې د شات لل ثابت دي خو د خالق په تعظیماتو کې نشي هغه دا بیت الله شریف خالق نه دی مخلوق دی د بیت الله شریف آداب مونږ ګورو چې مونږ تفقه سوای شرح الوقایه دالي کې چې کله حاجی صاحب د حج نه فارغيږي او طواف ودارو کې نو دی بس کوي رجع قحطريا پشاشا دې تر روان شي ور بیت الله شریف نه پشاشا تل فقها جایز غني وعده به غني او تاسو ته مخکې ما وویل چې د اولیاء او د خواص او احترام چې کوم دی او عزت په بیت شریف باندې اوچت دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه قول ما پیش دا اصل د باندې خلکو تعلیمي سوچونه کوي داسې ولي کوي کمال ادب د مشایخو د انبیاء علیهم السلام د سره پکاروي نه چوړو خلاصه دا چې د الٰه العالمین د نامو صفت کوي د قران عظیم شان قدر کوي دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د نامې سره درود شریف لولای صحابه کرام سره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وای اولیاء کرام سره رحمهم الله وای دا شان هر چا تنزل الناس منازلهم هر چا خپل منزل ورکي خپل مرتبت ورکي دا اولیاء او پیغمبران ما جوړوي پیغمبرانو نه خدایان ما جوړوي او دا سم کوي چې بیا دا اولیاء او د انبیاء او د شان منکر شي بس خدای مګانا بشک چې بنده دې
او نور کل والا صفات دی پرشتیا د دې فقیر او حقیر سر تا پا تقصیر د ګناه ککړ انسان ما غوندې په دغه پاک ذات څه ووایي دا به ووایم چې هزاره باره بشویم دهن به مشک گلاب هنوز نامت گفتن کمال بی ادبیست که زر کرت دا ژبه زه په مشک گلاب وینځم خو یا رسول الله مبارک ستاسو دا نوم چې بیا خلم نو بېدبي د دومره لوی ذات مو دی الهه دې هر قسم کمزوري چې د دغه پاک شان متعلق مونږ نشي مونږ ته دې عفو کړي خداوند کریم دې مبارک زمونږ راضي او خوشحال ولري الهه دې د په شفاعت کې زمونږ استاد نصیب پیدا کړي مشایخ عظام لوی لوی هستۍ ناست دي د دې د وړاندې مې جرأت وکړه عفو غواړم وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين